نجیب الله شینواری سپیکس نه افغانستان کرکټ بورډ په ابوظبي کې د بنگلاديش خلاف لوبو د پاره کیمپ شروع کړی. هغې ته شهزاد محمدي هم ورولېږه. تاسو ته معلومات دی ځوانانو زه غټ فین یم او غواړم چې هغوی په ټیم کې وي، مګر شهزاد سره نور هیڅ مشکل نه، صرف فټنس. دا خېټه چې ده که نه چې دا د ده لږ کمه شي او دا یو میاشت خواري غواړي. نور ښه پلیر و، شاټونه ورسره و، ایکسټرا کور باندې شاټ ورسره و، میډ وکټ باندې په هغه رباده چې شپږیزه والي اوس مې یاده شي، په سکویر لیګ باندې لکه ښه پلیر و. بس مشکل دا دی چې فټنس. نو په دې باندې دته کار په کار دی او هیله ده چې ښه شوی. باقي ګوره دغسې ځوان لکه د افسر زازی 2015 ورلډ کپ راسې لوبېږي، نو هغه نه شهزاد محمدي او نور ډېر ښه دي. نو هیله ده دا هغسې خلک کیمپ کې داسې ورباندې وخت نه ضایع کوي او پیسې نه ضایع کوي. پیسو پورې رایاده شوه دې په ځای چې ابوظبي ته مو بیرته پلیران راوسته او خرچې مو کولې. دا کیمپ مو عمل ته په بنگلاديش کې د بنگلاديش کرکټ بورډ سره خبره کړې وای او ارزانه برته پرېوتی وای، په لکونه ډالره په ابوظبي کې خرچ کوئ، پلیران پکې اپل او دې پلو بیا وای. نو څه ضرورت دی؟ همدا خو زه یم که نه چې چکري اشرف او ګونګی زادران دویم بس ځان دوبۍ ته ورورسي، ابوظبي کار سور کې ناستي او د کرکټ بورډ پیسې خرچ کیږي. په داسې وخت کې اوسني حاکمانو نه مې هیله ده چې دا قانوني غلا چې کوي دې سره لږ تاسې ورباندې نظر واچوئ، کرکټ بورډ ته لږ پام وکئ، ځکه پخواني نظام کې هم دومره اوس فساد پکې سخت کشې ورکړی. ځکه هر سړي ته معلومات ته چې کېدی شي سبا نه یم څومره چې والی شم نو په قانوني طریقو په بیلونو او په دې شینو وهي هغه پیسې در واخیستل شي افغانستان کې په ډومېسټک لوبغاړو باندې د ولګېږي کورني کرکټ چې کوي. ځکه غریب خلک دي، د دې په ځای چې بار ځي مزدوري کوي او یو 15-20 روپۍ ګټي، نو ښه دا ده چې هغوی ته کانټریکټ ورکړل شي چې یو 20,000 15,000 13,000 دا د افغانستان کرکټ بورډ دپاره دونه پیسې نه دي چې هغوی کلارې خپل فامیل ته هغه پیسې ورکوي، فامیل به هم ورته اجازه ورکوي، بېغمه د کرکټ کوي، فوکس به په کرکټ وي، د افغانستان د انفراسټرکچر سیسټم به ښه شي، راتلونکی ټیلنټ به ښیي او بل په پیچونو د کار وشي، نو معیاري کار د وکړي. دا پیسې چې دا چکري اشرف او ګونګی زادران او موټا خان او چوټا خان او بل هغه عبدالله پکتیاني منافق پوه شوې هغه مې درته یاد کړي دغه خلک استعمالوي او نور، نو ښه به دی چې دا حقدار ته ورکړل شي. باقي سکواډ به د T20 اعلانېږي. زما په نظر باندې یو بل پلیر دغه زموږ شینواری عزیز هم دی، بهار علي شینواری نومیږي، T20 کې ښه لوبه کوي، تاسې به کتلی هر ځای کې. نو هیله ده چې په هغه باندې هم لږ نظر واچوئ. ما ته خو ګوره سړی